ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد. د دوار وختونو په ورځ باندې د اختر د مانځنه مخکې سحر د مانځنه بعد نفل نشته. صحیح حدیث کې امراضی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي لم يصلي قبلها ولا بعدها. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د اختر د مانځه چې عیدګاه کې به کاوه، په عیدګاه کې د اختر د مانځنه مخکې نفل نه دی کړی او بعد کې نه دی کړی. دومره داسې یو روایت کې راځي چې کله به واپس کور ته راغی نو بیا به منځونه کول. نو دا یو مستقل سنت عمل دی چې د اختر په ورځ باندې یو انسان د سحر منځو کې بیا به د اختر د مانځه لپاره ځان برابري. به اشراق او نور نوافل په د باندې نشته، بلکې زی به عیدګاه ته او عیدګاه کې هم دا مونځ نه کوي، بلکې امام ته به غوږ کیدي